د کربلا واقعه چې په کوم وخت کې کېده په دغه وخت کې حکومت د یزید و او دا یزید زوی د معاویه رضی الله تعالی عنه دی او معاویه رضی الله تعالی عنه د لوی شان صحابي دی کاتب الوحی دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې به وحی نازلېدله نو د دې قرآن د دې وحی لیکونکي څه صحابه کرام مقرر کړی شو په هغې صحابه کرامو کې یو معاویه رضی الله تعالی عنه هم و چې ده به دا قرآن لیکو وحی به یې لیکله اگر چې پلار یې صحابي و خو دا زوی داسې صحیح سړی نه و زه په هغې خلکو باندې تعجب کومه چې هغې د حسین رضی الله تعالی عنه په مقابله کې د یزید فضایل بیانوي چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام نوسې چېرته د اهل بیتو نه یو ګلاب او د هغه په مقابل کې بیا د یزید فضایل بیانول دا یقینا ظلم دی نو په دغه وخت کې د یزید حکومت و او دا حکومت په زور باندې اغستی و او ظلم به په هر چا کو هر سړی به راته بیعت په ورسره کو د یاري د وجې نه اگر چا به بیعت نه کو وجې به نو خلک په دې مجبوره کړو چې راشئ ما بادشاه تسلیم کوي او زما سره بیعت وکړي نمبر د حسین رضی الله تعالی عنه راغی هغه پسې سوال جواب ولیږل حسین ته ووایه چې راشه او د یزید په لاس باندې بیعت وکړي او د خپل امیر تسلیم کړي خپل بادشاهي تسلیم کړي حسین رضی الله تعالی عنه د بیعت نه انکار وکړو او دا انکار یې ولې کو دا بیعت څه ګران کار نه و حسین رضی الله تعالی عنه فرمایلی دا بیعت څه ګران نه دی زه به د یزید سره وکم بیعت خو یزید هغه شریعت مات کړی هغه قانون یې مات کړی دی کم قانون او کم شریعت چې زما په بابا باندې نازل شوی دی کم چې زمونږ په خاندان او زمونږ په کور کې راغلی دی هغه شریعت د نافظ کړی نو که دغه شریعت دغه قانون د نافظ کو نو زه به د یزید په لاس باندې بیعت وکم زه به غلام شمه خو ده هغه قانون مات کړی دی هغه کم څیزونه چې زما په پیغمبر باندې حرام شوي وو کم څیزونه چې زما پیغمبر حرام ګرځولي وو هغه ده په خپل قانون کې حلال ګرځولي دي زما د بابا په شریعت کې شراب حرام وو د په خپل قانون کې شراب حلال ګرځولي دي زما د بابا په قانون کې زنا نه وه د په حکومت کې زنا کېږي زما د بابا په قانون کې ظلم نه و د په حکومت کې ظلم کېږي په دې وجې نه زه د یزید سره بیعت کولو ته تیار نه یم نو دا جنګ شوی په څه باندې دی دې باندې لږ سوچ وکړه جنګ شوی په دې باندې دی چې حسین رضی الله تعالی فرمایلی زه هغې قانون ته نه یم تیار کم قانون چې د قرآن او د حدیث خلاف هغه قانون نه منم شوی جنگ په دې دی فلسفه د کربلا دا ده چې حسین رضی الله تعالی فرمایلی هغه قانون نه منم کم قانون چې د الله د قانون نه بغاوت کوي مونږ په دې باندې نه سنیانو سوچ کړی دی او نه پې شیعګانو سوچ کړی دی شیعګان خو چې 10 محرم شروع شي تورې جامې واغونده او بس ځان ته سپېړه ونیسه او ماتم کوه او هله 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 بس دغه کوه د کربلا د واقعې نه مونږ ته دا پاتې شوي دي چې کله د محرم میاشت شروع شي ته جړاګانې کوه ویرونه کوه او تورې جامې واغونده او سینه ډبوه دا د کربلا د واقعې نه مونږ ته پاتې شوي دي دا یې مونږ ته ښودلي دي یا سنیان به څه وکړي د محرم په میاشت کې منګي به راوالي او قبرستان ته به ځي او په قبرونو به اوبه اچوي په قبرونو باندې اوبه اچوه دا د کربلا واقعې تا ته پرېښي دي یا اوبه تقسیموه او دیګونه پخوه دا د کربلا واقعي سبق دی عجیبه خلک یو ښه منګی راواله او په قبر باندې اوبه واړوه لکه دا پې ولې اړئ ځکه چې په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو نو مونږ ځکه په قبرونو باندې اوبه اړو امامان په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي او ته دلته د بنیر په مقبرو کې په قبرونو اوبه اړئ نو یو خو دا خبره چې دا اوبه هغوی ته رسي څه سوچ پکار دی لږ فکر خو پکار دی که نه تا په خپل قبر اوبه واړولې نسي چلو شو دا هغوی ته ورسېدې یا دا اوبه دې مړي ته ښکته رسي
بس جام راواله په یو قبر ته اړه په بل ته اړه دا ولي کربلا کې امامان تګي شهیدان شي دا جهالت ته جهالت دې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته ارزان نه جوړې شوی خبرې